السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تیرې هفتې په پروګرام کې موږ خپل د رشتہ دارانو یعنی مور پلار اولاد خاوند او د نور ټولو خپلوانو د قدردانی خبره وکړه. یو زړه ازورده نفر د خبره کړې ده وای موږ خپلوي او رشتہ داری د هغه ورځې څخه پیدا کو چې پیدا سو، لیکن د دې محبت هغه وخت وینو چې د دې دنیا څخه ولاړ سو. لیکن الله دې موږ داسې نه کوي چې په تیر پسې بیا ارمان کوو، بلکې اوس نن خپل د دوستانو او رشتہ دارانو قدر وکړو. د ښه دوستي ساتنې 2 اصول وپیژني. اول اصول دی درگذر، یعنی معافول. د دوستانو د غلطیانو او کوتاهیانو ورتېرېږي، معافوي استه. لکه څنګه چې اکثره موږ په کور کې زموږ ناکاره او بیکاره شانو د پاره یو ځای ولرو او بیا یو ورځ پر یو زاړه والا باندې دا شان په کم قیمت خرڅ کو. دا غسي دا ټوله تکلیفونه او ازارونه چې رشتہ دارانو تاسو ته درکړي وي د الله د رضا د پاره د زړه څخه وباسي او معافي او درگذر وکړي. او الله سبحانه وتعالى ته دعا کوي چې یا الله دا ستا بنده ما ستا د رضا د پاره معاف کړي، ته د دې اجر ماته په دنیا او آخرت کې راکې. د الله په نزد دا درگذر او معافي قیمت کم نه دی بلکې ډېر لوی دی او هغه جنت دی. دوهم اصول د رشتې د ساتنې دا دی چې امید د چا څخه مساتئ. که یو چا ښه در سره وکړه خو احسان یې ومني او که نه کوي بیا امید مه ساتئ، ګیله مه کوئ. هر څونه چې موږ امید ساتو هغومره مو ګیلې او شکوې ډېرېږي. ګیلې او شکوې چې مو ډېرې سي بیا هغه په بدګماني بدلې سي، بدګماني پیدا سي. دا بدګماني بیا هغه وخت ختمیږي چې د انسان سترګې پټې سي. لیکن موږ دا نه غواړو. زموږ چې نوکان لوی سي نوکان اخلو، نه چې ګوته پرې کوو. نو دا غسې چې ګیلې او شکوې او بدګماني ډېرې سي نو باید ګیلې او شکوې لرې سي، نه چې دوستي ختمه سي. یوه خبره باید موږ په یاد ولرو چې هیڅ رشته ساتنه مشکل کار نه دی، لیکن دا رشتې و دوستي پښې لري. زموږ په ښه وضعیت، ښه سلوک، ښه رویې باندې بعضې وخت دا رشتې موږ ته په ځغستا راځي او بعضې وخت زموږ په رویو په خاطر دا کرار زموږ څخه لرې کیږي. نو بس د الله سبحانه وتعالی څخه مو دا دعا ده چې الله موږ دغسې کي چې موږ درگذر وکړو، معافي وکړو د نورو. الله دې موږ ته دونه ظرف راکړي چې موږ د خلکو د غلطیانو ورتېر سو او د خلکو څخه امید ونه ساتو، صرف د الله د ذات څخه امید وساتو. آمین یا رب العالمین. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.